بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمنو، په دې سوشل میډیا باندې یو پوسټ ډیر زیات شیر کیږي چې په مکه مکرمه کې واوره شوې. په زندګۍ کې په پیله ځل باندې واوره شوې ده په مکه مکرمه کې. هاي 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 راځي عزتمنو، دا حقیقت دی او که دروغ په آخره کې د سره بیا یو څو خبرې. ایوه ماشاءالله په مکه مکرمه کې خو ډېرې واورې ورېږي یاره. دا ویډیو تاسو وینئ که نه؟ او تاسو دا واوره ماشاءالله اینئ چې په مکه مکرمه باندې دا واوره راورېږي که نه، د ډېرو خلکو په خیالاتو مطابق که نه. دا ویډیو تاسو ګورئ ماشاءالله ډېره وایرل شوې ده او چونکې ما ته هم ډېرو کسانو راولېږله او وایي مولانا صاحب بس وایي ماشاءالله ماشاءالله په مدینه منوره په مکه مکرمه باندې واوره ورېږي د الله بندګانو. په میډیا کې خو زه یم 50% دروغ دي خبرې، قسم دی. بس یوه ویډیو زه وګورم که نه 15 موضوعګانې وله ما ورته ورکړي، 15 موضوعګانې. یعنې یو جګړه وشي که نه، یو وله دا ورکړي وایي دا چلو، بل وله دا ورکړي د الله بندګانو. دروغ مه شیر کوئ. مکه مکرمې نه خو ماشاءالله مونږ 15 منټه پس خبرېږو. زموږ خو د حج او د عمرې حساب کتاب دی ماشاءالله. سبا ماشاءالله کم سے کم یو 60-70 کسان روان دي که نه، او پرونم کسان تللی دي. دا الله بندګانو دا دروغ دي. دروغ تاسو ولې شیر کوئ؟ څه ضرورت شو دې دروغو؟ داسې پکې نورم دنیا خبرې اترې مخې ته راشي او دا کسان هم بس ماشاءالله او ماشاءالله کمنټ. د الله بندګانو لول تحقیق کوئ آیا دا خبر رښتیا ده که رښتیا نه ده. اسلام د دې نه سخته منع کوي. برای مهرباني دا عام باران دی، بس باران وریږي او پته نه څه فلټر ملټر دی، کوڅه حساب کتاب دی، خلک وایي راشه واوره وریږي او دا یو حل هولي راغستی. جنابو دا دروغ دي، دروغ. الحمدلله زه خو تاسو ته یم، زه اوس هم د مکې مکرمې د خپلو عمرو والا کسانو نه خبر شوم چې څنګه چل دی او بس دا یو حل هول سټارټ دی یاره. بس وایي ماشاءالله بس وایي ماشاءالله بس دا یو حل هول سټارټ دی چې بس واورې وریږي په مکه مکرمه. ما د دنیا خلکو راولېږله مولوي صاحب ماشاءالله یو به کوي او مولوي صاحب ماشاءالله په تاریخ کې نوی کار وشو. ما څنګه بس وایي په مکه مکرمه باندې سلو شو واور راله. نو دروغ مه وایه، دروغ ما ورته نه شیر کوو، ما ورته لول تحقیق کوو. په دې میډیا کې نور مه دنیا خبرو اترې د خلکو عزتونه تباه او برباد شي، اما ورته شیر کول کو، بس شیر کول کو. هلکه لول تحقیق کوو چې دا خبره ده کو نه او کو ده نو څنګه ده. بس نه مړه الله دې موږ معاف کړي یار. نو بس عزتمندو، د مولانا صاحب محترم تاسو دا خبرې واورېدلې. نن سبا په سوشل میډیا باندې 50% نه زیات چې دی دروغ استعمالي بغیر تحقیق خلک لګیا دي او پوسټ شیر کوي. دا عزتمندو دا چې کومه ویډیو شروع شوې ده او په دې سایټ کې لګېدلې وه دغه د مکې مکرمې د واورې باره کې، نو دا فلټر استعمالیږي. هلته کې په اصل کې باران شوی دی او دوی پې د پاسه دغه د واورې فلټر لګولی. نو الله دې رحم وکړي، دا د قادیانانو نه علاوه او دغه شانتې د غیر مسلمو نه علاوه نور څوک نشي کولی دغه عمل، ځکه چې مسلمان دغسې دروغ نه شیر کوي او نه دروغ ویډیو جوړوي. نو راځئ عزتمندو، د نن نه پس دغه عزم او اراده وکړو چې د پوسټ شیر کولو نه مخکې به اول تحقیق کوو، بیا به پوسټ شیر کوو. نو الله دې موږ داسې د دروغو نه محفوظ وساتي.